لکه زه خواریان دې ته یم که نه، پیله دې خلکو مولانا شیخ ادریس صاحب ته کنځل هم کړي دي، رد بد یې ورته ویل دي، هغوی هم دونه ډېر وخت ونه شو، یعنې تقریبا زه به یم چې 15-16 ورځې وشوې چې شیخ ادریس صاحب ته دې خلکو کم قسمه کنځل کړي دي که نه، نو هغه به هم د چا نه هېر نه شي. ځکه تاسو سره ما تیر شوي هم ویډیو شیر کړی په هغه وخت کې، او دې خلکو چې کم حالات له کنځل کول ډېر رد بد یې ویل، نو هغه چې کم دی هم ډېر زیات یو دردونکي کم قسم الفاظ چې دي هغه به ورته استعمالول. اوس دا خلک راپاڅېدل چې یا شیخ ادریس صاحب داسې نو خلکو تاسو چې کم کنځل دې ته کړي دي، کم رد بد هم ورته ویلي دي، نو هغه به د چا نه هېر شي. په هغې کې هم دونه وخت نه دی وتی، 15-16 ورځې چې کم دی د هغې شوي دي. ډېر زیات پرې خفه شو دا وخت که تاسو وګورئ ټوله خیبر پښتونخوا چې د هغه په غم کې ده. یعنی کم پښتون چې دی هغه چا خوشحالۍ ته پرې نه ښودو، خو چې لږې ورځې پرې راځي نو داسې یو زخم ول جوړ کړي چې هغه زخم د یرولو کم کوشش چې دی هغه انسان کوي، نو په هغې کې هم کلونه لګي. لکه زمونږ کم علما چې کم دي، زمونږ کم د خبرو خلک چې دي هغې کم وجنې به چې مخې ته راغلي وي، زمونږ هغه لا ير نه وي چې داسې نوي کم واقع چې دا هغه زمونږ په وړاندې راله. دا وخت که تاسو وګورئ، یعنی د مختلف قسمه مدارسو کم د دې نه علاوه د مختلف بازارونو خلک هم راوتي دي، روډونه بند کړلي، خو د بده مرغه دا روډونه بندول او دا کم احتجاجونه کول دا ورځ دوی د هغې نه پس بیا هېڅ هم نه. پښتون به هغه کله په ترقۍ کېږي، پښتون به اخر ولې بې ګناه وجلی کېږي، د دې لا تر اوسه پورې هېڅ پته نه لګي. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه، انشاءالله بل ویډیو کې مې الله حافظ.